بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب دا الله تعالی قولم داسې راځي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اے انسانانو تاسو به د الله تعالی ذکر په ډېر کثرت سره کوئ. چې د خوب راکښېنئ هم د الله ذکر دی، که بیدېږئ هم د الله ذکر دی، که یو عمل کوئ هم د الله تعالی ذکر دی، که بل عمل کوئ هم د الله تعالی ذکر کوئ. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي اذکروا الله حتی یقال انه مجنون. ذکر د الله تعالی به بنده په دومره ډیره طریقه سره کوي، په دومره کثرت سره به کوي چې بالکل د عام معاشرې د انسانانو پر ده باندې د لیوني شک راسي چې دا سړی لیونی دی. ذکر په دومره کثرت سره دا د الله تعالی د قرب او د نزدېکت نښانه ده. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي ای د الله رسوله زما د زندګۍ دپاره ماته یو بهترین عمل راوښیه. زه په خپله زندګي کې یو داسې عمل راوښیه چې د هغې په خاطر باندې د الله تعالی د قرب او د الله تعالی د نزدېکت لار پیدا کړم او د الله تعالی سره مې تعلق په ښه طریقه باندې جوړ شي. د هغې دپاره به کومه لار شي؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي لا یزال لسانک رطبا بذکر الله. زندګي داسې تېره کړه چې دا ژبه دې همیشه د الله تعالی په ذکر نه ودی، او زندگی داسې تیره که چې یو لمحه یو ګړی دی د الله تعالی د ذکر څخه فارغه نه وي. نو ژبه باندې د الله تعالی ذکر جاری کول او د الله تعالی ذکر په کثرت سره کول او د الله تعالی په ذکر باندې خپله ژبه عادت ګرځول دا د الله تعالی د قرب او د نزدېکت او د الله تعالی سره د تعلق جوړولو بهترینه لاره ده. اوس د سوچ او د فکر خبره دا ده چې الله تعالی زموږ سره ذکر په ډېر کثرت طریقه سره غواړي چې تاسو به په کثرت ذکر کوئ او تاسو به ذکر په داسې حد باندې کوئ چې خلک تا ته بالکل د لیوني ګمانې در باندې راسي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم صحابو ته وایي چې د زندګۍ په اعمالو کې بهترین عمل دا دی چې انسان د الله تعالی په ذکر همیشه د خپله ژبه نه اوده وساتي. ایا زموږ په دې ذکر کې د الله تعالی څه نفع او ګټه ده چې الله تعالی موږ څه په دومره کثیر شکل باندې ذکر غواړي؟ ایا زموږ په دې ذکر کې د الله تعالی په خدایي کې اضافه او زیاتوالی راځي؟ ایا زموږ په دې ذکر سره د الله تعالی عظمت او جلال بالا کیږي؟ ایا زموږ په دې ذکر باندې د الله تعالی څه لذت او راحت پیدا کیږي؟ نو چې کوم چاته الله تعالی لږ رمق او پوهنه د دین ورکړي نو د هغې په عقیده کې به دا وي که چیرې ټوله انسانیت په یوه پلا د الله ذکر روان کړي، که نارینه دی که زنانه ده، که مشر دی که کشر دی، او که د زیات عمر والا دی که د کم عمر والا دی، که چیرې ټوله د الله تعالی په یوه پلا باندې ذکر پر دې مځکه باندې روان کړي د الله تعالی په خدایي کې، د الله په عظمت کې، د الله په جلال کې یو بیشته قدر زیاتوب نه راسي. ځکه الله تعالی وایي بأني واجد جواد ماجد عطائي کلام وعذابي کلام. الله تعالی وایي زه واجد ذاتم هر چاته وجود ورکوم، زه جواد ذاتم هر چاته سخا او رزق ورسوم، او زه ماجد او بزرگ ذاتم زما چې هر چاته څه ورکوم هغې صرف کلام دی، لفظ د کن به ادا کوم. بس زما د لفظ د کن په ذریعه سره دا ټول کارونه کیږي. ځکه که چیرې ټوله انسانیت د الله تعالی پر ذکر باندې راسي د الله تعالی په عظمت او جلال کې څوک اضافه نسي کولی، او نعوذ بالله که ټوله انسانیت په غفلت کې ولاړ شي. د مځکې پر مخ چې څومره مخلوقات یې هغه یو ګړی هم د الله تعالی ذکر نه کوي، او ټوله انسانیت په یوه پلا باندې د الله تعالی ذکر ترک کې پرېږدي، لا هم د الله تعالی په خدایي کې، د الله تعالی په عظمت او جلال کې د یو بیشته قدر کمی نه راسي. ځکه الله تعالی هغه ذات دی الله الصمد. صمد معنا بې نیازه ذات دی. د الله تعالی ذات چاته مجبوره نه دی، د الله تعالی ذات چاته محتاج نه دی، د الله تعالی ذات د چا په مدد او نصرت باندې کمال ته نه رسیږي. صمد معنا الذي يسمد الیه فی الحوائج کلها، چې ټوله انسانیت دته په خپلو حاجتو کې مجبوره کیږي. صمد معنا هغه ذات او دی هیڅ چاته مجبوره نه. نو چې کوم چاته الله تعالی د دین سره تعلق ورکړی د هغې په دې خبره سر خلاصیږي چې زموږ په اذکارو کې د الله تعالی په خدایي کې اضافه نه راځي، زموږ په ذکر کولو کې، زموږ په دعاګانو کولو کې د الله تعالی په نه کولو کې د الله تعالی په خدایي کې څه کمی نه راځي، بلکې الله تعالی چې زموږ سره ذکر غواړي او د ذکر سره تعلق راسه غواړي په دې کې زما او ستا خپله نفع او ګټه.
د دې نفع د دې ګټه او د دې فایده دا ټوله زما او ستا ذات ته مراجع کیږي. لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد. صراط الإسلام داره